همراه هستیم با آقای حمدالله همدرد، آگاه مسائل سیاسی، تا بیشتر با او بحث بکنیم. آقای همدرد، سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. و بس شما حملات پاکستان به افغانستان و دفاع نیروهای امارات اسلامی افغانستان را چطور می‌بینید و حمایت‌های گسترده مردمی از نیروهای امارات اسلامی در برابر پاکستان را فکر می‌کنید چه پیامی دارند؟ صدای مرا دارید؟ بله بفرمایید آقای همدرد. سلامونه. زه تاسو ته ستاسو ګرانو لیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې پاکستان پر افغانستان باندې هوایي برید وکړ. د افغانستان پر خاوره باندې تیری وکړ. د ټولو نړیوالو ملي او بین المللي قوانینو پر خلاف عملي ترسره کړ او د افغانستان پر پلازمینه په کابل او په ځینو نورو ولایتونو لکه پکتیکا باندې بریدونه وکړل. عام وګړي پکې وژلي دي، شهیدان کړي دي. پکې پاکستان تجاوز کړی، په دې کې هیڅ شک نشته. ولې دا چې د اسلامي امارات پوځیانو ورته ډېر غاښ ماتونکی ځواب ورکړی، دا په واقعي ډول د ستاینې وړ ده. او دا چې افغان ولس ټول راټول شوی ده او د پاکستان پر ضد د طالبانو یا د اسلامي امارات دغه حملات چې دوی بیرته په ډیورند کرښه کې پاکستاني ځواکونه ځپلي دي، هغوی وژلي دي او د افغانانو غچ یې ترې اخیستی ده، دا د ستاینې وړ ده. په دې کې هیڅ شک نشته. ټول افغان ولس تل د افغانستان د ارضي تمامیت یا د افغانستان د خاورې د دفاع په خاطر باندې شپه ورځ حاضر ده او له خپل افغانستان څخه، له خپلې خاورې څخه یې تل دفاع کړې ده. په افغانستان کې که هر نظام حاکم شوی ده، کوښښ یې کړی ده تر څو له افغانستان څخه، د افغانستان د خاورې څخه، د افغانانو له وینې څخه دفاع وکړي. دا د ډېرو زبرځواکو هیوادونو هدیره ده. په دې کې هیڅ شک نشته. دا نړۍ قبله کړې ده چې افغانستان د زبرځواک هیوادونو د ډېرو قوي کسانو چې ځانونو ته به خدایان ویلي، د هغو هدیره ده. په دې کې شک نشته. ولې په عین حال کې موږ تاسې باید دا په نظر کې ونیسو چې د افغانستان مجبوریتونه درک کړو. د افغانستان اسلامي امارت هم پکار ده، پاکستان ته هم پکار ده څو په سوله ییز ډول سره دغه جنجالونو ته د پای ټکی کېږدي. نه دا جګړې د پاکستان په ګټه دي، نه د افغانستان په ګټه دي، نه د افغان ولس په ګټه دي. افغان ولس پرېږدي چې آرام اوسیږي. افغان ولس یو ځل بیا په نیابتي جګړو کې مخ کېلوي. پرېږدي چې افغان ولس یو څه د آرام ساه وکاږي، په آرامه ژوند وکړي، یو څه د پرمختګ پر لور قدمونه واخلي، له نړۍ سره سیال سي. مه کوئ دا پروژې له امریکا او له غرب څخه بیا مه نیسئ. زه پاکستان ته دا وایم چې دا پروژې له غرب او امریکا څخه بیا دلته مه راوړئ. افغانستان یو ځل بیا د جنګ پر ډګر مه بدلوئ. کنه افغانان تاسو ته جواب درکولای شي. افغانان به اټومي قوت ونه لري، خو افغانان داسې ځوانان لري چې هغه خپل هر یو د اټوم د قوت څخه هم زورور ده. همدغه افغانان چې اوس په ډیورند کرښې یعنی په کوزه پښتونخوا کې اوسېږي، هلته په میلیونونو افغانان اوسېږي. که چیرې پاکستان غواړي چې افغانستان نه آرامه کړي، یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او یو ځل بیا له غرب څخه پروژې اخلي چې په افغانستان کې جنګونه ترسره کړي، نو زه فکر کوم دا ځلې پاکستان ځان په خپله خرابوي. پاکستان تاسې ګورئ چې دا اوس هم د پاکستان په ښارونو کې له اسرائیلو سره د ډونالډ ټرمپ او د پاکستان او د نورو رئیس جمهورانو دا کوم قراردادونه چې امضا سو، د دوی هلته سوله چې وسوه، د اسرائیلو په خلاف او د فلسطین په ملاتړ هلته یوه مظاهره روانه وه چې په هغه کې پاکستاني فوجیانو خپل مسلمانان ووژل. په سلګونو مسلمانان یې هلته خپل ملت، خپل ولس یې وواژه، زخمیان یې کړه، زرې موټرې پرې وخېژولې. یعنی دوی چې وایي چې پاکستان کمانی کیا لا اله الا الله، دا یې ورته غلطه ثابته کړه. پاکستانی فوج دوی ته وایي چې د پاکستان معنا دا نه ده. د پاکستان معنا یوازې ملیټري اسټابلیشمنټ ده، آی اس آی ده او د غرب ګوډاګیتوب ده. دوی په اسلام باندې بند او خلاص نه دي. دوی یوازې د غرب ګټې خوندي ساتي او دوی بیا د افغانستان په شان د یو ښه او مسلمان ګاونډي په قصه کې هم نه دي. موږ تاسو لیدلی دي چې پاکستان همیشه د افغانستان د حکومتونو پر وړاندې د دښمن موقف ځان ته اختیار کړی ده او تل د افغانستان د حکومتونو پر وړاندې د کفر فتواګانې، د جهاد فتواګانې صادرې کړي دي. کوښښ یې کړی دی چې په افغانستان کې هر ځلې نه امني رامنځته سي، په افغانستان کې جګړه واوسېږي، په افغانستان کې ورور ووژني او دوی ورته چکچکې ووایي، دوی له غرب څخه پروژې واخلي، دوی له غرب څخه میلیاردونه ډالره پرې واخلي. دلته اوس اسلامي امارات، د اسلامي امارت مشرانو او افغان ولس ته پکار ده چې د افغانستان ستونزه له داخل څخه حل کړي. ګورئ موږ تاسې په دې باندې پوهېږو، کله چې موږ تاسې یوه هګۍ راواخلو، دا هګۍ که چیرې تاسې د باندې څخه ماتوئ
نو یو ژوند له منځه ځي پکې. ولې که یو هګۍ خپله له منځه له داخل څخه ماتېږي، له هغه څخه یو چرګوړی راوځي، یو ژوند راوځي ترې، یو ژوند پیلېږي. نو زموږ د افغانستان ستونزه هم داخلي ستونزه ده. راځئ چې دا داخلي ستونزه په داخل کې حل کړو. همدغسې چې دا ملت یووالی وښوده، د اسلامي امارت پوځیان یې وستایل، د دوی دفاع یې وستایله. په همدغه ډول د یو افغان په حیث به زما هیله همدغه وي چې اوس د اسلامي امارت مشران هم مهرباني وکړي، همدغه افغان ولس ته د دوی حقونه ورکړي، همدغه افغان ولس ته ښه حکومتولي وکړي، همدغه افغان ولس ته ښه خدمات وړاندې کړي، همدغه افغان ولس ته د نجونو مکتبونه خلاص کړي، همدغه افغان ولس په خپله غېږ کې راونیسي. ځکه دوی باید پوه سي چې د دوی ترڅنګ نه پاکستان درېږي، نه امریکا درېږي، نه ایران درېږي. په سخت وخت کې به همدغه افغان ولس وي چې د خپل سر په قیمت، د خپلو وینو په قیمت باندې به د اسلامي امارت ترڅنګ درېږي. که په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم وي، که بل نظام حاکم وي، تل همدغه ولس د وطن د دفاع په خاطر ورسره درېدلی ده. نو هیله مې دا ده چې د اسلامي امارت مشران او ټول مسئولین د افغانانو په ارزښت باندې پوه سي او دوی ته په ارزښت باندې قایل اوسي. بسیار تشکر. اجازه بدین وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. به ادامه این روز خوش آمدید. آقای همدرد، سیاست خصمانه پاکستان در قبال افغانستان خب که این روزها بیشتر هم شده با توجه به پاسخی که امارت اسلامی به پاکستان داد و همونطور هم میبینیم در ولایت‌های مختلف مردم انزجارش علیه پاکستان نشان داده و در حمایت از نیروهای امنیتی هم به هر حال به جاده ها ریختند، استقبال کردند. آیا این سیاست خصمانه را همچنان ادامه خواهد داد یا درس خواهد گرفت؟ په دې کې شک نشته چې پاکستان د ستراتیژیک ډیپت په اساس باندې یا د خپل ستراتیژیکي ځوړتیا په اساس باندې خپل پالیسیان جوړوي. دوی غواړي چې په افغانستان کې هغه څه ترسره کړي چې د دوی ګټې پکې خوندي واوسېږي. که چیرې په افغانستان کې په ناامني راوستلو سره د پاکستان ګټې خوندي کېږي، پاکستان کوښښ کوي چې له نړیوالو څخه په افغانستان کې د ناامنۍ پروژې ونیسي. دوی په دې بهانه باندې چې ګویا په افغانستان کې ټروریستي ډلې دي یا دهشتګردي ډلې دي یا ترهګر دي، په همدې بهانه باندې راځي، یا د ټي ټي پي په بهانه، یا د القاعده په بهانه، یا د داعش په بهانه، یا د بل په بهانه باندې په مختلفو بهانو نړیوالو ته په ډېر مکر و هیله باندې قناعت ورکوي او پروژې ترې نیسي، بیا راځي په افغانستان باندې حملې کوي. نو دا د دوی پر ګټو پورې تعلق لري یا اړوند ده چې دوی څومره خپلې ګټې په څه شي کې ګوري په افغانستان کې. ولې زما په نظر پاکستان باید په دې ډول دغه خصمانه او دښمنانه او دا د دښمنۍ تګلاره چې دوی د افغانستان پر وړاندې اختیار کړې ده، دا باید ودروي. دا د دوی پر تاوان ده، دا د افغانستان پر تاوان ده، دا د سیمې په تاوان ده. په دې کې نه د پاکستان د ولسونو ګټه شته، نه د افغانستان د ولسونو ګټه شته. د افغانستان ولسونه او د پاکستان ولسونه مسلمان ولسونه دي. دوی باید د ورورولۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. که چیرې د پاکستان حکومت په دې شکل سره روان وي، ان شاء الله تعالی بیا به نو لرې نه وي چې پاکستان ډېر زر تجزیه سي، پاکستان ډېر زر ټوټه سي. تاسو ګورئ چې په پاکستان په ځانګړي ډول په تیره په کوزه پښتونخوا کې تاسو کو ګورئ، په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په کشمیر کې ناامنیان روان دي. د پاکستان د حکومت په خلاف مظاهرې هم کېږي، وخت نه وخت جنگونه هم کېږي. نو که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې همدا ډول دښمني ته ادامه ورکړي، زه شخصا په دې باور یم چې هغه ورځ لرې نه ده چې موږ تاسو به بیا یوه ورځ د پاکستان د ټوټه کېدو او د تجزیه کېدو جشن هم ونیسو. همدا ډول به افغان ولس بیا ګډېږي، اتڼونه به کوي، خوشحالیانې به کوي او تاسو به بیا وګورئ چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه به یا به مستقل هیوادونه ترې جوړیږي یا به بیرته له افغانستان سره د تاریخي افغانستان سره یو ځای کېږي او یو لوی افغانستان ان شاء الله رامنځته کېږي. ولی که چیرې پاکستان آقای امدرد، اخیراً وزیر دفاع پاکستان میگه که ما باید عمق استراتژیک ما دشمنی با افغانستان باشه. همونطور که عمق استراتژیک پاکستان دشمنی با هندوستان هم است. هرگاهی که تنش میان پاکستان و هند رخ میده، مردم پاکستان به هر حال با وجود اختلافاتی که در درون پاکستان وجود داره، همونطور که شما میگین، یک صدا میشه. فکر نمیکنین اگر دشمنی با افغانستان زیاد شود، درگیری ها زیاد شود، همونطور که در داخل افغانستان ممکن است باعث اتحاد شود و همونطوری که میبینیم باعث اتحاد مردم میشه در برابر پاکستان، در پاکستان هم مردم در همین سمت قرار بگیره، برعکس باز نتیجه بتنی بحث تجزیه و این مسائل در داخل پاکستان عملی نشود، برعکس مردم پاکستان متحد تر شوند. دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان باندې کله چې حمله کیږي، د افغانستان ولسونه ټول سره یو ځای کیږي، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، پشي، ټول قومونه سره یو کیږي. ولی پاکستان یو هیواد نه ده، پاکستان یو ملت نه ده، پاکستان د انګریز یوه پروژه ده چې هغه له بلوچستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا یا د پښتنو څخه یو ځای
د ځمکه را جوړه کړې ده او د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې لکه نظامی اډه یې جوړه کړې ده. پاکستان د یوې نظامی اډې حیثیت لري چې دلته پکې تروریزم ته پرورش ورکول کیږي یا تروریزم پکې روزل کیږي. د تروریزم پروژه ده دلته او نړۍ پرې ناامنه کیږي. بدبختانه کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه پیلېږي یا دغه اختلافات ژورېږي بیا نو د خیبر پښتونخوا ډیر زیات پښتانه چې دي هغه به انشاءالله تعالی د افغانستان په ملاتړ راوچتېږي. د بلوچستان خلک به د افغانستان په ملاتړ راوچتېږي او دوی به په داخل کې د پاکستان په خلاف باندې جنګېږي. پاکستان بیا ټول یو لاس کېږي نه. پاکستان هغومره نه د غیرتي لکه افغانان چې غیرتي دي. د پاکستان ولس د خپل ملټري اسټابلیشمنټ په خلاف باندې دي، د خپل حکومت په خلاف باندې دي او دوی نشي کولای چې د خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. ګورئ د موږ تاسو په وطن کې چیرې وګورو حکومتونه د ولسونو سره ډېر ټینګې اړیکې لري. همیشه کوښښ کړی چې خپل ولس سره ټینګې اړیکې ولري، خپل ولس ونه وژني. ولې برعکس په پاکستان کې که تاسو وګورئ د ډیورنډ په کرښه باندې تاسو وګورئ په خیبر پښتونخوا کې په وزیرستان کې د پاکستان جټ الوتکې راځي هلته بمبارۍ کوي، دغه خپل خلک وژني. هلته د خپل خلکو سره دوی هغه خپل واټن دومره لرې کړی ده چې هغه خپل خلک لګیا دي دا د دوی په خلاف جنګېږي. ټي ټي پي څوک ده؟ خو ټي ټي پي په پاکستان کې ده که نه پاکستاني طالبان دي د پاکستان په خلاف جنګېږي. ولې جنګېږي؟ ځکه چې پاکستاني حکومت پرې ظلم کړی ده، ځکه چې پاکستان حکومت هر ورځ په وزیرستان کې خلک وژني. ټول پښتانه یې ووژل، ټول بلوچان یې ووژل. ولې د بلوچستان د ازادۍ دا خوځښت روان ده؟ ځکه د بلوچستان خلک له حکومت څخه ناراضي دي. په لحاظ که د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کیږي بلوچستان او خیبر پښتونخوا ډیر کم د آی اس آی جنټان بل پاکستان سره ودرېږي له حکومت سره، ولې اکثریت مطلق خلک بیا نه ورسره درېږي. ټول خلک د افغانستان طرف انتخابوي انشالله. سپاسگزار شما آقای حمدالله همدرد آگاه مسائل سیاسی از حضورتان در برنامه.